د غیرت افغان بچی نوین الحق یو بل غیرت زړونه ګټلي دي. نوین الحق د افغان اتل مرحوم بسم الله جان شینواري سره خپل نغدي مرسته اعلان کړه. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. وینکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. پرون ورځ د افغان کرکټ یو ځلانده نوم او نړیوال لوبسار بسم الله جان شینواري وفات شو چې په کور دننه او بهاري د کرکټ مینوال او ټول هیوادوالو خواشیني کړل. د معلوماتو له مخې د مرحوم بسم الله جان شینواري د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی او د نږدې 40 کسانو سرپرستي ورترغاړې وه چې هیوادوالو پر ملي لوبغاړو او سوداګرو غږ وکړ چې له هغه سره مرسته وکړي. تازه داسې ویل کېږي چې ملي اتل او د شل ورځو لوبو چټک ټوپ اچوونکي نوین الحق 3 لکه افغانۍ مرسته کړې او دا یې د بسم الله جان شینواري زوی پښتونیار شینواري ته ورکړي دي. دا خبر ځینې خلک نه مني، خو مایدن د دوه باوري سرچینې راوستلي چې دواړو ویلي چې د نوین الحق او د هغوی د کورنۍ له غړو سره اړیکه نیولې او هغوی منلي چې هو نوین الحق دا مرسته کړې ده. عطاالله خوږیاڼي ویلي چې د نوین الحق ورور راته ویلي چې نوین الحق 3 لکه افغانۍ مرسته کړې او دا پیسې به د بسم الله جان شینواري زوی ته وسپارل شي. ښاغلي خوږیاڼي ویلي چې نن ورځ به دا پیسې د کرکټ بورډ د مسؤلینو په لاس د بسم الله جان شینواري زوی پښتونیار شینواري ته ورکړل شي. په ورته وخت کې بل افغان خبریال جان آغا بهر هم ویلي چې د نوین الحق یو نږدې ملګري راته ویلي چې هو نوین الحق 2 لکه افغانۍ نغدي مرسته کړې او همدانن به د بسم الله جان شینواري زوی پښتونیار شینواري ته ورکول شي. خواږو ملګرو، تاسو د نوین الحق د دې کار په اړه څه ویل لرئ؟ خپل نظرونه کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.